الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. څو ورځې مخکې ما تاسو ته د فیسبوک په باره کې یو ویډیو کړې وه، نو هغه ویډیو د خلکو خوښه شوې وه او ویل چې موږ ته په ډیټیل سره مزید د فیسبوک په باره کې انفارمیشن راکړه چې په فیسبوک باندې به موږ اخیستل خرڅول څنګه کوو. نو نن به انشاءالله تعالی زه تاسو ته په ډیټیل سره ښایم چې په فیسبوک باندې به موږ اخیستل خرڅول څنګه کوو، او مطلب دا دی د کسټمر سره به ډیلینګ څنګه کوو. نو زه به تاسو ته پریکټیکلی ښایم چې په فیسبوک باندې خلک اخیستل خرڅول څنګه کوي، او مطلب دا دی تاسو به د جاب سره څنګه د ای کامرس کوم سایډونه چې دي مطلب دا دی هغه غونډ به زه تاسو ډسکس کوم. خو فلحال به زه تاسو ته د فیسبوک کوم مارکیټ پلیس چې هغه ډسکس کوم. بیا که دا ویډیو ستاسو خوښه شوه نو مزید به زه تاسو ته پیج کریټ کول او سیکیور آی ډي کریټ کول، داسې نور مطلب دا دی ایډ لګول د یو پراډکټ، نو هغه غونډ به تاسو ته په ډیټیل سره بیا زه ښایم مزید. خو فلحال به زه تاسو ته د فیسبوک کوم مارکیټ پلیس چې دی د هغې ډسکشن به کوو انشاءالله تعالی په دې ویډیو کې، او تاسو ته به ډېره زیاته فایده وشي د دې ویډیو نه. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او څونه ملګري چې دي زموږ پښتانه وروڼه دي او مطلب دا دی د فیسبوک سره تعلق ساتي او دا د ای کامرس کوم سایډونه چې هغې سره تعلق ساتي او هغوی دا خواهش وي چې موږ د جاب سره داسې یو پراډکټ سلیکټ کړو، هغه موږ اخیستل خرڅول کوو، نو د هغوی به ایکسټرا انکم شروع شي او هغې ته به ډېره زیاته فایده وشي. نو زما د ویډیو مین مقصد دا دی، مطلب زه خو الریډي فلحال زه په خپله د ای کامرس کوم سایډونه چې دي په هغې باندې کار کوم، یو ای کې ژوند کوم، او مطلب دا دی په هغې باندې الریډي زه سیلینګ کوم. الحمدلله خپل کار مې دی او مطلب دا ډېره فایده ماته کېږي. نو زه وایم چې زما څونه پښتانه وروڼه دي هغوی ته هم فایده وشي، او زما چې څه مطلب دا دی څومره د ما نه هم کېدی شي، نو زه به تاسو ته پریکټیکلي ښایم چې تاسو په فیسبوک باندې اخیستل او خرڅول څنګه کوئ. نو زه به تاسو ته موبایل سکرین طرف ته راشم، نن به تاسو ته په ډیټیل سره دا لیکچر در کوم. که ویډیو اوږده شوه نو دا ویډیو بیا زه په پارټ 1 او پارټ 2 کې تقسیم کوم، او که اوږده نه شوه نو بیا به دا ویډیو تاسو وګورئ. ما مخکې مې یو ویډیو کړی د هغه ویډیو مې سرسري کړی و، نو خلکو خوښه شوې وه. ما د ډېرو خلکو اس ایم اس یې کړی و چې یاره مونږ ته ویډیو وکړه په ډیټیل سره مونږ ته ووایه دا دی چې مونږ هم د فیسبوک نه فایده واخلو. نو مزید به بیا تاسو ته ښایم چې په انسټاګرام باندې، داسې په پینسټریټ باندې، ټویټر باندې وغیره چې کوم د ای کامرس سایډونه دی، میلټو شو، ډوبیزل شو، هغه غونډ به زه تاسو ته په ډیټیل سره بیا ښایم چې په هغې باندې خلک اخیستل خرڅول څنګه کوي فري اف کاسټ. مطلب دا دی بس د پراډکټ پکچر یې ورکوئ او چې چا خوښ کړو نو هغه پراډکټ بیا بس هغه تاسو هغه کس ته ډیلیور کولی شئ ودن ون ډے. تاسو مطلب دا دی یو کس پراډکټ خوښ کړو نو دلته یو ای کې چې څوک وي نو دلته داسې ډیلیوري والا موجود دی، سهار یو پراډکټ ورکړه او ماسپښین به کس ته میلاو شوی او هغه ته بیا روپۍ ورکړي کیش آن ډیلیوري، او تا ته به خپل پیمنټ میلاو شي او مطلب کس ته به هغه شیز ورسي. که د کس خوښ نه شو بس ډیلیوري والا ستا نه 30 روپۍ والي، 30 درهم نه والي، او مطلب دا کس پراډکټ بیرته راوړي. نو مطلب دا ډېر زبردسته کار دی او انشاءالله تعالی ستاسو به خوښ هم شي. زه به د موبایل سکرین طرف ته راشم او تاسو ته پریکټیکلی وښایم چې خلک څنګه اخیستل خرڅول په فیسبوک په ذریعه باندې. موبایل سکرین طرف ته به راشو، او موبایل سکرین طرف ته چې رالو نو زه به تاسو ته ښیم اوس مطلب دا دی چې څنګه چل به کوئ. دلته به راشئ د فیسبوک چې کوم اپلیکیشن چا انسټال کړی هغې طرف ته به راشو، هغه به کلیک کړو. د دې سره دلته زموږ چې کوم چا فیسبوک اوپن کړي نو په دې کې به د پس لاین کې دلته زما څه 3-5 اپشنونه شو کېږي. یو هوم دی، یو فرینډ ریکویسټ والا اپشن دی، یو مارکیټ پلیس والا دی، یو کوم پیجونه چې چا سرچ کړي هغه اپشن دی، یو کوم نوټیفیکیشن والا دی، باقي د خپل اکاونټ باره کې ډیټیل دی. نو زه به د دغه والا اپشن کلیک کوم، د مارکیټ پلیس والا به دې کلیک کوم. په دې کې کیټګري وایز دی او بل د سیل پکې لیکلی دی که نه. نو زه د کیټګري وایز مطلب دا چې ته څه خوښوې که نه څه اخلي. په دې کې دا وایکل مطلب دا دی ګاډی زه اوس خوښوم، دلته ما ته به د ګاډو غونډ لیست راواوړي، یعنې تاسو ته د اخیستلو باره کې اوس ډیټیل در کوم چې پراډکټ ورکړي تاسو څنګه لکه سرچ کوئ. دا یو ګاډی دی مطلب دا دی دا د ګورم یعنې سوزکي ګاډی دی او لیست د کوم ځای نه کړی د اجمان نه کړی دی او دلته یو ون ډیټیل ورکړی دی. نو دې ته به زه یو میسج کوم چې یاره اټ از اویلیبل، دا ورته سینډ کوم. دا سرسري تاسو ته ما لکه مطلب دا دی چې د اخیستلو باره کې لیست وښایو. باقي اوس زه تاسو ته تاسو چې خپل یو پراډکټ ورکوئ د هغې باره کې به تاسو څنګه ډیټیل ورکوئ نو هغه به زه تاسو ته پریکټیکلي ښایم. دلته به د سیل اپشن باندې کلیک کړو، ټیک ده. په د سیل اپشن باندې کلیک کړو نو که دلته ګاډی نو دغه به ووهو، که پراپرټي والا پراپرټۍ سره تعلق ساتي دا به ووهو، دا لاست اپشن. او که ایټم مطلب دا دی په دې کې که تاسو شرټ خرڅولي، ګاډۍ خرڅولي،
بل داسې یو دنیا قسمونه شیزونه دي که لیپټاپ خرڅولي ګاډی خرڅولي ګاډي لپاره خو پکې اپشن شته د ایټم به و پر ایټم چې مونږ وو دلته بیا دلته ماته وویل چې ته پکچر راولې یو څو پکچر به راولم ستاسو مخکې د لیپټاپ پکچر به راولم ټیک ده یو دوه درې پکچر به د لیپټاپ راولم داسې ټیک ده دا ما سلیکټ کړو دلته یو 4 پکچر ما سلیکټ کړل دلته به ټایټل ولیکم د لیپټاپ باره کې ټیک ده میک بک پرو 2017 اوکې دلته به پرایس ولیکم پرایس په تاسو داسې پرایس ورکوو چې مارکیټ لحاظ سره ښه پرایس وي او مطلب د ستاسو د اغستو ورکولو لکه کسټمر له چې ورکوي د هغې نه یو 300 روپۍ به زیات ولیکئ که بیا چېرته چیټ کوي او مطلب دا ډسکاونټ غواړي چې کولی ورسره شي ټیک ده دلته به ولیکئ داسې 5000 روپۍ ولیکئ ټیک ده دلته به کنډیشن ولیکئ دلته که نوی نوی ولیکئ که استعمال کړی مې یوز لایک نی ورته ولیکئ که ښه ګوډ ورته ولیکئ که ډېر خراب ریپیر ورته ولیکئ ورته یوز لایک نی ورته ولیکئ دلته بیا تاسو د دې لیپټاپ باره کې ډسکرپشن ولیکئ مطلب مزید ډیټیل یې ولیکئ داسې ولیکئ چې میک بک پرو ټیک ده 2017 16 GB RAM 512 SSD مطلب دا دې ون ډیټیل ولیکئ ولیکئ ورته چې ویټ ډیلیوري وغیرہ وغیرہ ټیک ده 1 month وارنټي دا پوره ډیټیل ولیکئ دلته بیا تاسو ایریا سرچ کوئ مطلب دا چې تاسو ته پته لګي چې کوم ځای کې دې پروډکټ ډیمانډ زیات دی نو هغه ځای سلیکټ کړئ زه به دلته په دې کې دوبۍ سلیکټ کړم ټیک ده په دوبۍ کې به کوم ځای سلیکټ کړم دلته به راشم نور به یې باندې دی کړم ټیک ده ډېره به سلیکټ کړم ټیک ده په دې کې مې دا ورکړو دا پروډکټ په دې پروډکټ مزید ډیټیل ورکوم چې کوم یو پروډکټ لاین زه به ورکړم چې ایپل میک بک دی ایپل سره تعلق ساتي اپریټنګ سیسټم پکې کوم انسټال دی مطلب کوم وینډو پکې انسټال دی انټیور وغیرہ پکې انسټال دی چې کوم پکې انسټال دی هغه به ولیکو دلته به دې مزید دلته که تاسو په ګروپونو کې تاسو په ګروپونو ځان سره سرچ کړي هغه به سلیکټ کړئ دلته داسې ټیک ده او بیا به مزید ډیټیل به ورکړئ چې مزید ډیټیل د دې سره لیپټاپ دی ټیک ده کیټګري لاندې به راشو پروډکټ لاین خو ما وو میک بک په ولیکئ ټیک ده لاندې به راشو هیشټیګ مطلب دا نوم څوک سرچ کوي نو زما د لیپټاپ به ورته راوړي ټیک ده میک بک پرو چې څوک هم سرچ کوي دا به ورته راوړي که میک بک هم څوک سرچ کوي دا به ورته راوړي د هیشټیګ تاسو دوبۍ هم ورکولی شو که دوبۍ هم څوک سرچ کوي زما د لیپټاپ به ورته راوړي داسې مزید که ستاسو سټاک موجود دی دا لیست ان سټاک به ووهئ ټیک ده لیست ان سټاک اپر ډیلیوري مطلب دا اپشن به آن کوي نو مطلب هغه ته به ډیلیوري هم کیدای شي او ډور پیک اپ به ورته ولیکئ آن به کوي او مطلب ډراپ کولو دا سیستم هم به کوي وغیرہ دا بیا دلته نیکسټ کوي ټیک ده ماته دا د دې دوران کې میسج راغی نه وایي دا شی وایي اویلیبل دی نه ګاډي والا ته ما میسج وکړم دا اویلیبل دی نو هغه ماته واپس وویل چې هغه اویلیبل دی مزید به ورسره بیا بحث کوو که نه ټیک ده دا به زه پبلش کړم خو دا لیپټاپ ما الریډي د ما لیست خېژولی دی دلته به ماته وایي چې ډوپلیکیټ مطلب ډوپلیکیټ مطلب دا دی چې دا الریډي تا خېژولی دی دا نه دی اپروو کېږي نه تاسو به دلته راشئ زما خپل لیست چې کوم دی هغه به زه اوپن کړم دا ټیک ده یور لیست ټیک ده دا مې ووهو یعنی او مطلب دا کوم لیپټاپ مې جوړ کړو 5000 روپۍ نه دا راغی نه دا اپروو شو یعنی انسټاک او وغیرہ وغیرہ پلی شو دا زما مزید لیست دی غواړي ټیک ده تاسو یې کتلی شئ په دې کې زما چا ډسکشن کړي دا پرون ما یو لیپټاپ خرڅ کړی هغه تاسو ته په ډیټیل سره راوړم چې څوک بحث کوي که نه میسج وکړي وغیرہ وغیرہ تاسو ته په ډیټیل سره ښایم انباکس ته به راشم انباکس دلته نه ښایي څه وجه ده ټیک ده مطلب دا پرون داسې یو لیپټاپ زه تاسو ته ښیم پرېکړه کړي چې بیا وټساپ ته راغی وټساپ ته کسټمر راغی نو ما ورسره بحث وکړو دا دی ما وله وړی ټیک ده دا لیپټاپ و 5200 روپۍ ورته زما خبره ډن شوه 530 باندې ورته ډیلیوري وشوه نو دا غونډ ډیټیل دی ټیک ده په دې طریقه باندې به تاسو د فیسبوک لیست کوئ او داسې لیپټاپ به هم مطلب دا دی پروډکټ به ورکوئ داسې په دا طریقه باندې او که یو شیز اخلئ نو هغې طریقه مې هم تاسو ته وښوده ټیک ده خپل لیست چې تاسو چک کوئ دې ته به راشئ مارکیټ پلیس به ووهئ دا سړي والا اپشن به ووهئ او یور لیسټینګ دا به ووهئ ټیک ده دا ون ستا لیست هغه اخیستو نو زما د ویډیو مقصد دا دی تاسو به یو پروډکټ څنګه اخلئ څنګه به یې خرڅوئ زما امید ده چې ویډیو به تاسو ته فایده شوي ډېره زیاته او که دا ویډیو خوښه شوي مخکې مزید ستاسو خواهش وي چې کوم ای کامرس سایټ باندې دوبۍ کې څوک ژوند کوي پریکټیکلي میلاویږي نو هم مشکله نه ده میلاویدی شي زما سره او که مطلب دا نور داسې موبایل په ذریعه باندې څوک رابطه کولی شي نو هم زما نه چې څومره کېدی شي نو زه به تاسو ته ښایم کمنټس سره بیا تاسو ویلی شئ صحیح ده السلام علیکم